کاونټرباس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو خبرو د پښتو بهترین ډرامه بهترین سریال چې نوم دی کاونټرباس د نوي اپیسوډ په حواله اپډیټ درکوم چې نن ماښام به نوی اپیسوډ ریلیز کېږي او که نه ټول اپډیټ درسره ملګرو په دې ویډیو کې شیر کوو، خو ټول نه مخکې دا ویډیو خامخا خپلو ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، بیل آیکن سره هم دباؤ چې زموږ آخر ویډیو تاسو ته په وخت باندې ملاوي. دا ملګرو د پښتو بهترین ډرامه بهترین سریال چې نوم یې دی کاونټرباس په هفته کې دی نوی اپیسوډ ریلیز کېږي. موږ تاسو ټایم په ټایم اپډیټ درکوو. په دې کې چې کوم سټار کاسټ شوي دي تاسو ته په سکرین باندې ښکاره هم چې وقار جان، سلما سواتي، لیلا سواتي، نسیم پهلوان، نعیم مخلص، خالد یاسمین او داسې نور هم بهترین سټار کاسټ په دې کې شامل دي. ورکو دا ډرامه دا سریال چې په کوم چینل باندې سټارټ دی، چینل نوم دی وقار جان آفیشل. تاسو راشئ یوټیوب ته، په یوټیوب کې دغه نوم ولیکئ یا د سریال د نوم ولیکئ، تاسو دا چینل ولیکئ، دا ډرامه میلاو شي. اوس خبره نوي اپیسوډ په حواله کړو ملګرو. 7 اپیسوډ دي په یوټیوب چینل باندې ریلیز شوي دي او د 8 نمبر اپیسوډ په انتظار ډېر ملګري دي، موږ ته کمنټس هم کوي او ډېر انتظار ورته هم کوي. خو ملګرو کنفرم ډیټ دوی د هفتې نه ورکوي چې په کومه ورځ به ریلیز کېږي. زیات تر چې دوی کوم اپیسوډ ریلیز کړي نو د زیارت په ورځ باندې ریلیز کړي او یو نیم اپیسوډ د دې نه مخکې هم ریلیز کړي. نو نن یې 5مه ورځ ده، کېدای شي نوی اپیسوډ نن د دې ریلیز شي نن ماښام، او که نن ریلیز نه شو بیا کېدای سبا ریلیز شي، او که په دې 2 ورځو کې مو ریلیز نه شو بیا به زیارت وروسته انتظار کوو. خو ګورو که نه چې کنفرم معلومات څه ټایم راغی موږ تاسو سره ټایم په ټایم اپډیټ درکوو. او اوس څه ناست اپډیټ تاسو سره مې ویډیو شریکه کړه. که ویډیو خوښه شوي خامخا یې خپلو ملګرو سره شیر کړئ، لایک کړئ. موږ نه راکړه ملګرو اجازت پر روانو کې میلاویږو. د الله په امان، والسلام.